عیسی یو ځل بیا د دریاب غاړې ته لاړ. ګڼ خلک ورله راغلل او هغه هلته ورته تعلیم ورکړ. څنګه چې هغه له دې ځای لاړو، هغه د الفی زوی لیوي د مسئول په کرسۍ ناست ولیده او هغه ته وفرمایل چې ما پسې راځه. لیوي پاسېده او په هغه پسې روان شو. نو څه وخت وروستو چې عیسی د لیوي په کور کې روټۍ ته کېناستو، ډېر مسولچیان، ګناهګاران او د هغه مریدان ورسره یو ځای روټۍ ته ناست وو، ځکه چې ډېرو خلکو هغه منلو. ځینو فریسیانو، څوک چې د شرع عالمانو، چې دا ولیدل چې هغه د مسولچیانو او ګناهګارانو په دې ډله کې روټۍ ته ناست دی، نو د هغه مریدانو ته وویل چې هغه ولې د مسولچیانو او ګناهګارو سره یو ځای روټۍ خوري. چې عیسی دا خبره واورېدله، نو دې ته وفرمایل چې روغو خلکو ته د طبیب حاجت نه وي، خو بیمارانو ته یې وي. زه د دې دپاره نیم راغلی چې صادقانو لا دعوت ورکم، بلکې ګناهګارانو لا. یو ځل چې د یحیی د مریدانو او د فریسیانو روژه وه، نو ځینې خلک ورله راغلل او ویې ویل چې څه وجه ده چې د یحیی مریدان او د فریسیانو مریدان خو روژه نیسي، ولې ستا مریدان یې نه نیسي؟ عیسی هغې ته وفرمایل کله چې د واده زلمې د جنجیانو سره وي، نو هغې روژه نیولی شي څه؟ تر څو پورې چې د واده زلمې د دې سره وي، نو دې به روژه نه نیسي. یو وخت به راشي چې د واده زلمې به د دې نه جدا کړې شي او په هغه ورځ به دې روژه نیسي. هېڅوک هم نوی پیوند په زړه چوغه باندې نه لګوي، او که څوک داسې کوي نو دا پیوند به چوغه نوره هم وشلي او نور لوی سورې به پکې جوړ شي. هېڅوک هم نوی مې په زړو مشکونو کې نه اچوي، ګنې نو مې به مشکونه وشلي. مې او مشکونه دواړه به ضایع شي، خو هر څوک نوی مې په نوو مشکونو کې اچوي. د یو سبت پر ورځ عیسی د فصل په پټو تېرېده، نو په تلو تلو کې د هغه مریدانو وږي راوشوکول. فریسیانو هغه ته وویل چې وګوره، کم کار چې د سبت پر ورځ ناروا وي، دې ولې هغه کوي؟ هغه ورته جواب ورکړ چې تاسو چېرې دا نه دي لوستلی؟ کله چې داود او د هغه دوستان اوږي شوي وو او د خوراک دپاره هېڅ ورسره نه و، نو څه یې وکړل؟ هغه د خدای پاک کور ته ننوته، کله چې ابیاتار مشر امام او پیش کړې شوې روټۍ وخوړه، اگر چې هغه په ده او د ده په ملګرو ناروا وه او صرف امامانو ته روا وه، او هغه څه خپلو دوستانو ته هم ورکړه. عیسی ورته دا هم وفرمایل چې سبت د بني آدم دپاره جوړ شوی دی، نه چې بني آدم د سبت دپاره، ځکه ابن آدم د سبت د ورځې هم مالک دی.